په انګلیسي نه موږ نه پوهېږو. زه دا کیسه همدغسې ښه ده د موږ په افغانستان کې د امن وي. اوس هغه د خبره غوږ شه. اوس ټوله نړۍ کې اور بل ده که نه؟ یوازې د هرمز تنګی ده په ټولو ادراز غپ اچولی ده. وروره موږ خپل حکومتونه کوو. دوی په اوکراین کې جنګ ده، روسیې کې جنګ ده، په سعودي باندې بمبار ده، په قطر بمبار ده، په ټوله دنیا کې. او دا د مونږ ګاونډی هیواد چې ده دا خو هسې هم د تینو خوا د ورېده یو څه کار پکې روان ده. نو اوس افغانستان امن ده، ولې مونږ د چا په کار کې کار لرو؟ ګاونډیان هم خبر دي چې مونږ ته خطر نه ده، بل هم خبر ده، ټول خبر دي. بوسې لاندې نه به اوبه نه سره تېرو. بس لنډه خبره یې دغه ده چې هغوی زمونږ په ژبه نه پوهېږي، مونږ د هغوی په ژبه نه پوهېږو. بس خلاص ترجمان مو منځ کې سته نه. اوس که یو ترجمان پیدا کړو لکه خلیلزاد یا لکه بل هغه بیا پکې منافقت کوي، غلطه ترجمه کوي. له دې نه ښه ده چې دا خولې مو بند دي. موږ ته دغه توصیه ده، موږ هم خولې بندې کړو که نه؟ هره که څومره چغېږي وروره ګوله داسې نر غوندې چغېږي خو غږ دې څوک نه اوري، ځکه په خبر دې نه پوهېږي. او دا صحیح ده، دا خبره صحیح ده. د یو خبرې په ځواب کې د هم صحیح ده هلته درز و غپ روان ده د دوی خپل په منځ کې. موږ باید خاموش اوسو. دا خبره دې صحیح ده. همسایه بیچاره په تکلیف دی. را فکر کوو دغه لیونیان دي وروره ګوله داسې بلا توغندي ورسره دي. ما یو څو وخته مخکې یو بوشکه هغه کړی، بیا بندي وم. مال چې خپل د دې خلکو د ظالم بچانو دا څه عالم شروع کړی د نام اسرائیل پرېښود، د نام کویټ پرېښود، د نام بل چې تو خواته را فکر نشي دغسې په خپلو کې سره اړم کړي. وروره خوله بنده کړه. حاجي صاحب شاهین ستړی مشر وروره په خیر راځي. مهرباني مو اخلاص کړه. څه ویل غواړي پوښتنه لري؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې ټول ملګري به روغ جوړ وي. جنرال صاحب به هم روغ وي، کاکړ صاحب او رحماني صاحب او اتل صاحب په بروډ کې څومره ملګري ناست دي. نو ولاکه موږ کې خو داسې پوښتنه یې چې جنرال صاحب نه یې وکړو. نو جنرال صاحب خو د موږ په سر کې سترګې ده، دغه نه خو ولاکه موږ پوښتنه لرو. شاهینه ته چې پوښتنه نه لرې، زه به جنرال صاحب نه دوه پوښتنې وکړم. واده دې مبارک شه جنرال صاحب. جنرال صاحب ستا د خبرو په تایید دا ویډیو ګورې بحرین باندې نن جنرال صاحب تا خو د هغه لکه تیر جمهوریت خو ته پې وغږېدې چې کومې منفي کړنې وې د دوی په اسلامي امارات کې. دغسې کوم کارونه دي چې تا ته احساس کېږي چې دا باید د ولس واوري او دا کې د دوی ښېګڼه ده او دوی تر اوسه پورې هغه کار نه وي ترسره کړی؟ هغه به کوم کارونه اوس ستا په نظر باندې؟ باندې سملا مې د ولچک او زولنو زخمونه نه دي جوړ سوي. لیونی مازغه مې خراب دي، لیوني سپي خوړلی یم. څه چل ده چې زه د دې نظام نیمګړتیاوې تاسو ته وایم؟ خولې باندې کوي، خدای مې خوار نه که. جواب کې ډېر څه پراته ول ګورئ. ما یو سوال د اجازه راکړه. دا ډېر غلط پیغام ورکوي جنرال صاحب. جنرال صاحب ډېر غلط لږ صبر وکړه وروره. ژورنالیست په کابل کې ناست دی، ودرېږه یو منټ خبرې ته غوږ ونیسه. په کابل کې ناست دی، که د وزارت ادرس نه وي در سره زه به یې درکړم، ورسه په وزارت کې پوښتنه وکړه. هلته په وزیر ویان ستا، هلته د ایمیل ورته وکړه. ای خیر سي ته وروره جان دلته راځي له جنرال صاحب نه پوښتنه کوي چې ولا پلان کوي څه خیلو خو ورسه هغه وزارت په کابل کې ناست دی. عبدالله عظام نه چا پوښتنه کړې وای دا د مجاهدینو نیمګړتیاوې ولې نه وایه؟ هغه ورته ویلي د مجاهدینو په نیمګړتیاوو زښته ډېر منافقان لګیا دي، ما ته ضرورت نشته چې نیمګړتیاوې ووایم. نو زه به د اسلامي امارت د نظام مثبت کارونه درته وایم. نیمګړي ته خو تاسو ناست هغه د پلان کې چې طالبانو د ونې خاښ مات کړ، هغه د ترافیک موټر ته لار نه ورکوي، هغه د پاشاپخانه کې هغه ډاکټر دا وکړه. بس دغه نیمګړتیاوې تاسو وایئ زتي وروره، بله موږ ته هېڅ ضرورت نشته. او جنرال صاحب څه وایي او که نه وایي، خو دا خبره خو ضرور کړي چې 2 ښځې وکړي، 3 وکړي، 4 وکړي. معین صاحب اجازه راکړه، دغه چا چې یوه کړې ده څه شی وکړه په اروپا کې، هغه یوه یې خو ساتله نه ده. خو خدای د هغه اوس 50,000 ښځې په اروپا کې طلاق شده دي، سهار شپه 2 دوی په لایفو کې ښځې کوي او طلاقوي یې.
افلانی پټه ښځه وکړه، افلانی طالب پټه ښځه، افلانی طالب پټه ښځه وکړه. اوس سړی موږ چې براله وکړم اوس مو نه پرېږدی. اول دلیل دا راغی چې موږ وطن جوړ غواړو ولو که جمهوریت نم پکې لکه سعودي لکه نور. صحیح ده؟ وخورې قسم ووایې دې ملت ته چې ته سعودي ته مهاجر کېږې، ولې نه یې مهاجر شوی 20 کاله مخکې؟ ولې 15 کاله مخکې مهاجر نه شوی؟ دومره چې ښه ژوند دی د سعودي چې مثال دی راوړي، ولې ورته مهاجرت نه کوې؟ د الله کور هم پکې دی، ژوند هم پکې دی، جوړ هم پکې دی، ولې پکې ژوند نه کوې؟ راغلی دلته غرب کې ناست یې. ولې؟ ځکه چې دا ساختار درست دی. دلته ژوند کولو طریقه، دلته د انسان اهمیت معلوم دی، هلته د کفیل غلامي، هلته د عرب غلامي، هلته د ساختار دی خراب دی. ولې خپل ګریوان کې سوچ نه کوي، خپل ځان لپاره هغه ژوند نه انتخابوي؟ وخت چې دلیل ته راشي بیا راځي مهاجر کېږي خو کفارو ته، جمهوریت ته، او بیا دلیل کې ماته هغه راوړي. شرم نه دی؟ خدای او رسول ته وګورئ، نور ملت مه غرتوئ. جمهوریت وایي ډسپوزیبل و، په خپل اقرار کې دلته یو مشر وایي په کامه کې 1915 راته جوړ کړل، لیسه جوړه ده، تعمیر جوړ دی، نصاب جوړ دی، استاد شته، انفراسترکچر شته دی، ولې د بچي مکتب ته څوک نه ځي؟ جمهوریت ډسپوزیبل چې تا ته نصاب جوړ کړو، معلم یې درته ودرولو، مکتب یې درته وچلو، خپل اقرار کوي. کامه کې یو پوخ سړک نه و، زه کامې ته ډېر تللی یم، وړه امریکا یې درته چا جوړه کړله؟ دغه د کامې شروع ته چې لاړ چې ځواک صاحب غټ هسپتال یې ورته جوړ کړی دی، خو د ادارې خوا کې دا پوخ سړک چې پې ګرځېدل. ولې حرام نمکي دومره؟ ولې څه چل شوي دي؟ څه شی مو خوړلی دي چې دا غوړي مو نازمېږي؟ څه چل دی؟ وایي موږ نه طالب او نه جمهوریت یو. جالبه خبره ده دا، زه خو دې ته نه سړی وایم، طرف به دې معلوموي. د ژوند کولو طریقه صبر وکړه. نه کامل ډېره بخښنه غواړم، باسط صاحب یو خبره کوم، طرف به معلوموي. ځواک صاحب موږ ټول به طرف معلومو. که زه یم، که زه مذبذب یم، زه سړی نه یم، که ته مذبذب ته سړی نه، طرف به معلومو. د دې هیواد یو حل به پیدا کوو. که په دې قانع چې اسلامي نظام چې کوم اوس راغلی موږ ته، دا زموږ زما خبرې پوره اورئ، لږ به صبر کوئ. ځواک صاحب دا ولې دغه کوي، ډسټرب کوي؟ نه خبره به کوو. جمهوریت په جمهوري هیواد کې پروت، جمهوري کې پروت دی. اوسې مه کوه، ما درته غوسه نه کړې. ګوري بیا کم سړی په دې خبره کمواز نو د باسط صاحب هیله مې په سړیتوب خبرې کوه، په دې خبرې نه کېږم. لږ صبر وکړه. کم سړی په دا خبرو باندې لګې، دغه وضعیت دی. مشر دی ګوري خبرو ته فکر نه کوي. وخت چې مذبذب طرف نه معلوم، هر څوک مذبذب دی که دی مطلب دایم طرف معلوم. د جمهوریت نه مخکې دلته ناستو ما دلته ټول خیم یوازې یو کس چټې توې لګې. خاص صحیح ده، لږ صبر وکړه. وایي تیر جمهوریت څنګه جمهوریت و؟ ځواک صاحب تا پکې تعلیم وکړه، کرزي ته په سټیج باندې یو ځوان څنګه څغې وایي، څنګه یې غېږ کې نیسي که نه نیسي؟ په تیر جمهوریت کې دا اوس چې وایي په یو دسترخوان راټول شه، راټول نه ول، کمونست، القي، آزاد خیاله، فلان بستان، ټول هغه طالب چې هغې د وطن د جوړولو اراده یې کوله، دغلته کابل کې اوس هم نازې پېژنئ، هر وخت میډیا کې راځي، په یو دسترخوان ټول نه شول. دا څنګه جمهوریت بې اتفاقه او چې دا ټول نور راټول کړي؟ کمونست سره او د آزاد خیالو سره او د اسلام پالو په یو امنیت ملي کې کار نه کوو، سره ورونو غوندې په یو دفاترو کې ناست نه ول. ولې بدناموئ جمهوریت؟ که جمهوریت غرقېدل وي، که جمهوریت خرابېدل وي، نو راواخلې احصایه د 2020 چې په جمهوریت کې 1,19,000 کسانو په کانکور کې امتحان ورکولو او په 2026 کې 80% دا تعداد ښکته شوی و. برقي تذکره د جمهوریت کې جوړه شوه، پاسپورټ د هغې کې جوړ شو، ملي ورځې د هغې کې جوړ شو، ملي بیرغ د په جمهوریت کې لمانځل کېده. اوس هم سپکه وایي. لږ د بیرغ نه، ملي ورځو نه، تذکرو نه، پاسپورټونو نه چې پې تاسې سفرونه کړي دي، شرم وکړئ، حیا وکړئ. موږ راتلونکو ملت ته به څه شی پرېږدو؟ ګورې ځواک صاحب د جمهوریت په هکله موقف موږ ته د هر چا مهم نه دی. سر به کله به د هغې موقف به مهم وي. جمهوریت دومره رخشان نه و چې 20 کاله پکې 40 میلیونه انسانان تاول، دا چې ځواک پکې راوځي، دا جبار خیر پکې راوځي، دا زرهاو ځوانان پکې راوځي. داسې که چېرته ته د جمهوریت بدنامي په دې کوي چې کنزلمار پکې دي، د طالب کې هم کنزلمار دي، نو کنزلماران شته، نو اسلامي نظامونه هم کنزلماران دي. په نوم اسلامي نظام بیا کنزلمار دی؟
کنځلې خو شروع د وکړلې د اشخاصو غلطي په سیستم تپل دا ظلم دی دا د ملت په خاورو په سترګو کې د خاورو شیندل دي دلته یو ورور مشر ویلي وایي موږ به تر څو ړنګېږو پرون دا خبره ولې نه کوله ټول په یو درسخان راټولو یو ته پکې کم وي راشه ناست به وي که نه نه به ړنګېدلو که نه ولې د ملت ذهن بدلوئ ولې خو پسې بد وای ولې لکه په تاسې چل څه شی شوی دی دا شعور مو دومره کار نه کوي ټول پنځه کاله نه دي تېر شوي د اشرف غني غږ کولو وایي ادرس راکړه یو کې یوازې درکوم یک یوازې درځم ملاحبت الله کینو سره یو ته کمې په دې دسترخوان ما او تا به کینو سره دا به ټول شي نن دا تیتو پرک بیرته راټولې او په خپله خوښه کینئ نو دا خو ظلم دی زواک صاحب دا لاجیک مني دا منطق مني دا خبره که پرون شوی وی درسته وه او نن دا خبره اول به ساختار جوړیږي بیا به دسترخوان غوړیږي ټول به پې کیني ګورې دلته